د ایټالیا هیواد ولې طالبان په رسمیت نه پیژني؟ کوم شرایط لري او نړۍ افغانستان په کومو شرایطو په رسمیت پیژني؟ افغانستان ته ولې بهرني هیوادونه سفرونه نه کوي او ولې پروازونه بند دي؟ ملګرو ملتونو سازمان ولې طالبانو ته د خبرې کولو اجازه ورنکړه؟ فاتح جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل ځکه ورته ستونزمن دي چې په خبره یې د طالبانو کابینه کې 18 کسان داسې دي چې په ترهګریزو فعالیتونو تورن دي. تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، دا ځکه چې د نړۍ هیوادونه له افغانستان او طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړ شي، د ښځو حقوق د فرضای شي او ښځو ته د په حکومت کې ونډه ورکول شي. طالبانو تیره ورځ له نړیوالو هوایي شرکتونو غوښتي چې په افغانستان کې خپلې الوتنې بیا پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د کابل په هوایي ډګر کې ستونزې حل شوې دي، خو لا هم معلومه نه ده چې د نړیوالو شرکتونو ولې تر اوسه د افغانستان کې پروازونو ته زړه نه کوي، او دا څرک هم نه لګیږي چې دا موضوع به د طالبانو له رسمیت پیژندنې سره تړاو لري او کنه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته د الوتنې پیل کړي، خو لا هم هیڅ هیواد زړه نه دی ښه کړی چې افغانستان کې خپلو الوتنو ته بیا پیل وکړي. څه موده مخکې د ملګرو ملتونو غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امین خان متکي د سازمان ته یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړی و، خو ولید تازه د ملګرو ملتونو ویان ویلي طالبان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې ګډون او وینا نشي کولی. سټیفن دوجاریک ویلي دوشنبې په ورځ به په عمومي اسامبلۍ کې په رسمي توګه د افغانستان پخوانی غلام محمد اسحق زی د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي.